चाचा सलामुना। वालेकुम सलाम। په خیر علی ځانو ستړي ملګری. سوې ملګرو ته. بس مرګونه زه دا وم چې دا و سره ورځيګو دا. او په پاتې دا و سلام دا چې موږ د تکلیف دی وګو تکلیف دی راځه. ګیس تکلیف دی راځه. درته هغه چې په پیښور کې وبنې نو دا بس کو پیښور خو لوی خار دی. پیښور کې وبنې کډي مکو د سره سړي ته په بل وته د کشمیر ته بلار شو نه ته. او بیزو ته بنځو. بیزو ته په خپل بیزو کې باران نشته دا پته مو. انت خو بیخي خوشک سالی ده. انت خو بیخي بس خراړې ته نیمري. پیښور څنګه خار دی کاکا؟ پیښور په نام نه خو یې څه کار دی خو دا خلک یې کنه دي. کوم؟ انا کور پوښتنه خلک یې کنه دي. عمومي خلک خدای عام خلک خدای. دا کله چې دا نه پیسې راوځي موږ نه دلته څور کیږي. سړک نشته دی. کاټو کبر دی بمبانه سره موږ ډالې دوه. بس هر سړی په خپل ځان د ځان لبه بس به دې بي ما بي اګری دا غټو کړه. اګه تاسو خبرو وکړه چې دینه پس مونږی څه نشو ویل. دا وکړه. ګوره دا خیر مونږ غپ لګورو ته ستړیو کاوي تر الو ژوند دلته دوه ستړی شي. ژوند نه دی چې ژوند دومره ستړی شوی دی په دې خار کې خلک لیو بل نه خبره دی. ما د صدرې په وختو کې په څلورانه کار کوم. ډیر ښه. او دا نه پورې لګې ما خو حکومت یو چې باچا شي کنه وظیفه پیدا کی. ورا بوټي وکړي چې یو لږ روپۍ بوټي وکړي کنه هغه چې یو لږ روپۍ چې ما بل پیراو لګي کې پیته ورای همداسې ده. مې کارل لري بل دی وای. شیخ حضور خو مونږ ته راځي کنه. زور یې منګاره 200 روپۍ ډالر خرڅوړي. همداسې ده. او په خپل ګوره ما په دې پیښور کې خلک ولیدل چې شي بغي خپل په دغه سموده کې خپل کرایانې د خپل دکانونو بجلونه نشي ورکولای. قسم پته وکم دا دکاندار 3 لک روپۍ نه خرڅوړي. دا نن 3 لک خرڅوړي کله چې غریب دی ونه راوخلي کله ونه راوخلي کله ونه. مونږ هم تا د کار نه وباسو چې ته کې پیښور کې د څومره کلونه تیر کړ څومره سپرلی څومره وړي څومره جمی څنګه تیر شو. یاره جمی خو نه څنګه جمی خو ډېر سخت شو. داسې د خدای بیان نه راوړي. کلونه خو مې 3 کاله مخابوګي دې خبر دې چې 3 کاله څلورانه کاوه. پولیس پاړه روډه وځه دا قصب کو. او دا پرمید ژوند خو خو کنه ژوند خو داسې ژوند مې ډېر کړی دی واچي ملې نو سوارې بالا څه مې لکه پړم سپری خې نه دي. نه ځکه خو نن خوشاله یې. نن خو خوشاله یم کار نشته د خپل ناس تنخواه مې ووږده. ډېره لږه چې بس خدای دې تل ژوند دې ساته. خدای دې تل آباد ساته. دغه پیښور دغه ژوند دغه د پښتنو د خبرو رنګونه ستاسو سره تړلي. خدای د عقل ورکړي. ای شاباسې. دې پښتنو ته به څه وایې؟ پښتنو ته چې خدای ورکړي. وای ډېره ده ډېره ده. ملګرو د کابل جان کاکا سره مکاوه اوس کله او کابل جان کاکا وایي چې زما یو مهمه ستونزه ده په هغې خبره کوم. نو راځئ چې خپله ترې واورو چې کومه داسې ستونزه ده زوري ده چې هغه خبره دې کول غواړي. زما خو اول د لارې ضرورت دی. ما ته لاره بنده ده د نارګي کنډو موږ دا غواړو چې موږ ته لاره ازادې شي. لارې دې خلاصې شي. لارې دې موږ ته خلاصې شي. موږ ته تکلیف دی. په پړسیوانانو راځو قریب دي کاکۍ راځي کاکۍ وایي موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. بل مې دلته مړی پروت دي د هغې پورې ما ویزه لګولې نه وي ټاپره ته وال شوې نه وي. زما مړه قلارې په تورخم کې پات وایي وایي ما ته تکلیف دی. ما ته دې دا د اویزې کار د حکومت دغه کې ده. مایبي راته وکړي وایي زه خو ممن یم. د انګرېز سر مې وړی دی وایي په سلا کې ځوړند وایي د افتخار ممن پلار وړی او حکومت یې وغوښته بېرته ولسته راوړم. ما خو د انګرېزانو سرونه وړي. زه خو دې وطن سره یم باشندې یم.
ما ته دغه تکلیف د نور خوا کستاسو والسلام خوشاله اوسې کاکا ستا پیغام به رسي خوشاله اوسې